د اسلامي امارت عمومي ویاند وایي افغانستان اوس داسې امن دی چې سیلانیان ورته په ډلو ډلو راځي او ان هغه بهرنیان هم د ګرځندوی په توګه راځي چې په تېرو کلونو کې یې دلته جګړه کول. هغه دغه څرګندونې په کندهار کې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وکړې. د زیاته کړه ځینې استخباراتي کړۍ او هیوادونه د افغانستان په اړه ناسم معلومات خپروي او ځینې وخت دلته د بهرنیو وسلوالو د شتون ادعاوې کېږي، په داسې حال کې چې دلته امن دی او هیڅ بهرني خپلسري وسلوال شتون نه لري. د افغانستان په هیڅ نقطه کې موږ د څوک نه لرو چې خپلسری دې وي، سلا دې ولري او چاته د تهدید ایجاد. موږ تاسې افغانان یو، هر ځای او هر ولایت او هره برخه د دې هېواد را معلومه. بل د اسلامي امارت پالیسي دا نه ده، سیاست دا نه ده چې له افغانستانه د خدای مکه څوک تهدید شي، چاته ستونزه جوړه شي، چاته سرخوږی جوړ شي. موږ په خپله 40-45 کاله د سرخوږي او د جنګ او د دربدرۍ قرباني وو. دا د مختلفو د ملي ګټو ایجاب ده چې موږ دا هېواد لا هم نه امن وساتو، لا هم دلته نه امني ته کار وکړو. د مجاهد په وینا افغانستان غواړي له نړۍ سره ښه تعامل ولري او تر اوسه یې له ګاونډیو او سیمې هېوادونو سره ښه تعامل جوړ کړی. هغه وویل له لرې هېوادونو او نړیوالو سره هم نه اعلان شوی رسمي تعامل لري، خو کله کله ځینې ستونزې د ناسمو راپورونو پر اساس رامنځته کېږي. اوسه پورې افغانستان له خپلو همسایه هېوادونو سره ښه تعامل جوړ کړی، د نږدې سیمې هېوادونو سره ښه تعامل جوړ کړی. اوس د لرې هېوادونو سره هم تقریبا تعامل ښه روان دی. دا که اعلان شوی لا تر اوسه نه د غیر اعلان شده شکل باندې موږ رسمي تعامل لرو، ښه تعامل له هېوادونو له نړیوالو سره لرو. او کله کله ځینې ستونزې پیدا کېږي، هغه ستونزې اکثره ناشي له پروپاګاندا او تبلیغاتو ناسمو راپورونو په اساس وي. هېوادونه باید د افغانستان په اړه باندې اکثره د هغو استخباراتي غلطو معلوماتو قرباني نه سي چې کله کله د افغانستان په اړه باندې ورکول کېږي. په دې غونډه کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس هم د ګرځندوی پر اهمیت خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې تر تېر کال سږ کال د بهرنیو ګرځندویانو په شمېر کې 15 برابره زیاتوالی راغلی. سږ کال د 1402 کال په اولنی شپږو میاشتو کې نسبت د تیر کال یعنی 1401 کال ټول کال ته 15 چنده زیاته سیلانیان دلته د نړۍ د مختلفو برخو څخه، د امریکا څخه، د کاناډا څخه، د استرالیا څخه، اروپا څخه، همدارنګې د نږدې سیمې څخه که هغه پاکستان دی، که ایران، هندوستان او نورو عربي هېوادو څخه هم دلته په زیات تعداد کې سیلانیان راغلي دي. دغه راز د کندهار سوداګرو او نورو ویناوالو هم د ګرځندوی په برخه کې پر پانګونې ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې ګرځندوی کېدای شي د افغانستان لپاره د عایدو یوه ښه سرچینه واوسي. د لوی احمدشاه بابا او میرویس خان نیکه زیارتونه چې هغه هم لکه مخکې چې وویل شول چې هغه موږ هر همکارۍ ته حاضر یو، موږ په هر بخش کې انشاءالله حاضر یو چې وکړو. خو یو څه مشکل چې هغه پخوا امنیت برکت هغه شکر شته. د توریزم او د ګرځندوی تر ټولو د مخنۍ ټکي په اهدافو کې دا راځي چې د یوه ولس، د یوې ټولنې، د یوې سیمې کلتور، فرهنګ، ثقافت او تهذیب موږ څنګه کولی شو و نور تور وپېژنو او هم یې خپله وپېژنو. مسؤلینو هم ژمنه وکړل چې د تاریخي سیمو او ځایونو ساتنې او هلته د سهولتونو رامنځته کولو په برخه کې جدي هڅې کوي ترڅو ګرځندویان له افغانستانه نړۍ ته ښه تصویر ښکاره کړي. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره